الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معزز محترم ورونو، ډیر ورونو ته دا سوال پیدا کیږي چې روژه په یو کال کې ولی یو میاشت فرض شوې ده، یا باید تر دې میاشتې هم زیاته وای او یا به تر دې میاشتې کمه وای. یو میاشت ولې فرض شوې ده؟ په دې کې حکمت څه دی؟ د دغه کسانو په جواب کې اولنی باید دا ووایو چې د رب لا یزال په امرونو کې حکمتونه لټول نه دي پکار، چې څنګه د رب لا یزال د خوا حکم شوی دی چې دغه 10 ورځې روژې فرض کړی شوي دي، بس هغه منل پکار دي، عمل کول پکار دي. خو بیا هم په بعضې شیانو کې چې کوم حکمتونه شته هغه الله رب العزال ته معلوم دي، او د بعضې شیانو یو څه حکمتونه، یو یا دوه یا 3 حکمتونه علماو محدثینو مفسرینو بیان کړي دي. هغه دا چې د دغسې سوال په جواب کې دا ویل شوي دي چې پر پولیسرات باندې د جهنم پر پولیسرات باندې یو انسان 10 کاله ولاړ لري، 10 کاله به هلته دی انتظار کوي پر پولیسرات باندې. نو دا انسان چې کله په خپل ژوند کې په کال کې دغه 10 ورځې روژې نیولې وي، یو میاشت روژې، نو دغه یو ورځ روژه دا به په بدله کې ودرېږي د هغه پولیسرات د انتظار د یو کال په ځای کې. نو دغه 10 روژو په بدله کې به رب لا یزال د قیامت په ورځ چې 10 کاله دغه انسان دغه بنده پر پولیسرات باندې ولاړ وي انتظار کوي، په هغه کې به الله رب العزال د ده سره پوره کومک وکړي، په پوره سلامتیا، په پوره عافیت او په پوره نیکبختي باندې به د ده مدد وشي. نو الله رب العزال د هغه رحمتونه ډېر پراخه دي، ډېر زیات رحمتونه دي. اوس ته د قیامت د سختې ورځې ته وګوره، بیا 10 کاله پر پولیسرات باندې ولاړه، دا څومره سخت حکم دی، څومره سخت ځای دی، څومره ډارېدونکی ځای دی. خو الله رب العزال دا حکم کړی دی چې خیر دی، ای زما بنده 10 ورځې روژې ونیسه، 10 ورځې روژې ونیسه یوه میاشت، د قیامت په ورځ چې دا 10 کاله انتظار زه به ستا مدد بیا په دغسې سختي کې وکړم، نو ته زما دغه امر ومنه، د قیامت په ورځ به زه تا په عافیت باندې، په سلامتیا باندې دغه 10 کاله په تا باندې ډېر اسانه کړم. نو هلته د الله رب العزال مدد دی د دغه انسان سره. نو هر مسلمان ته پکار ده چې په دغه 10 ورځو کې ډېر زیات کوشش پر عبادت باندې وکړي، په خپل ځان باندې وکړي، په ثوابونو ګټلو کې وکړي، په صدقاتو کې وکړي، په اخلاص کې وکړي، او په کورنۍ کې یا په نورو ځایونو کې په ښه اخلاقو باندې رویه وکړي. په بستان الواعظین کې داسې یو سوال شوی دی او بیا دغه جواب ورته ذکر شوی دی په 222 صفحه کې. خو بیا هم د دغسې شیانو دپاره چې کوم حکم د الله رب العزال وي، حکمت په هغه کې لټول نه دي پکار. څنګه د الله امر و بس هغسې منل پکار دي، بس عمل کول پکار دي، د عمل جامه به وراغوندو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.